نو تاسو ته زب په مختصر الفاظو سره د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت ځینی خصوصیات چې رب ذوالجلال نور امتونو ته نه دی ورکړي، یوازې امت محمد مصطفی ته صلی الله علیه وسلم دی مبارک امت ته الہ العالمین دغه فضائل او دغه عزتونه ورکړي دي. دا خو تاسو ته معلومه ده چې ټول انسانیت بلکې ټول عالم مخلوقات دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روی پیدا شوی دي. اولنې خصوصیت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی امت ته الله ورکړي هغه دا چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانو دا او دس اندامونه چي دي او دس کې چې کوم اندامونه وینځل کیږي دا به د قیامت په ورځ نور او رڼا کوي. د نور امتونو دا فضیلت نه ده. رسول الله مبارک یو ځل صحابه کرامو ته ویلي وای زوا حوض کوثر کې وب تقسیموما د نور پیغمبرانو امتونه به هم ما ترازی چې مونږ ته مبارکه خو زوا هغه شړم چې تاسو لاړ شي زما امتیان نه یې تاسو خپل پیغمبر ته ورشي. دیږي صحابه کرام ورته ویلي چې دا الله رسوله د قیامت په ورځ ته خپل امتیان څنګه پیژنې؟ تا خو ټول امتیان خپل نه دي لیدلي، دا اوس وګوره مونږ او تاسو د رسول الله مبارک امتیان یو خو هغه سره مونږ ملاقات نه دی شوی. صحابه کرام ورته ویلي چې دا الله رسوله دوی به څنګه پیژنې ته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې زما امتیانو کې به یو خاصه نښه وي. هغه نښه دا ده چې قیامت په ورځ زما د امتیانو د اودس اندامونه رڼا کوي. ما ته چې کوم کس مخامخ شي او د اودس اندامونه یې رڼا ما ته کوله زه پوهېږم چې دا زما امتی دی، ورته اوبه ورکوم. او د چا چې اودس اندامونو دا رڼا نه کوله زه پوهېږم چې دا زما امتی نه دی، دا به د خپل حوض کوثر نه شړم. نو دا فضیلت الہ العالمین دی امت ته ورکړي. اوس هغه څوک چې هغه اودس او موز نه کوي هغې ته دا خطر دی. ګوره کیدای شي قیامت په ورځ به ورشي ده خو به اودس موز نه یې کړی او اندامونه به یې رڼا نه کوي، نو امام الانبیا به یې وشړي چې زما امتي نه یې څه کوې دلته؟ دا یو فضیلت الہ العالمین دی امت ته ورکړی دی. دویم نمبر خصوصیت چې امام الانبیاء امت ته الله ورکړي هغه تیمم دی. پخوانی امتونو کې دا تیمم نو. مونږ او تاسو ته الہ العالمین دا روا کړی دا چې کله کوم ځای کې اوبه نه وي یا اوبه شته خو داسې مریض یې چې اوبه نشي استعمالولی، مونږ ته دا جایزه ده چې تیمم وکړو. دا تیمم د اودس په ځای ودرېږي، د هغه نایب دی. نور امتونو کې تیمم نه و، یوازې اودس به وجود. چېرته به دې اوبه پیدا کول نو اوبه به دې پیدا کړل او اودس به دې وکړو. دریم نمبر خصوصیت چې الہ العالمین د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړي هغه دا دی چې په اودس سره د دوی ګناهونه رژیږي. حدیث پاک کې راځي چې کله یو مسلمان اودس کوي او مخ ووینځي هغه ګناهونه چې د په مخ باندې کړي دي هغه به الله ورنه توی کی. چې کله په لاسونو کې اوبه اچي نو د سنگلو نه به او ګناهونه رژیږي.
چې کله خپینځي نو کوم ګناهونه چې په خپو باندې کړی دي یعنی ګناه زیاته تللی دی نو هغه ګناهونه د خپو به د په او د سره معاف شي. نو دریم نمبر خصوصیت الہ العالمین دی امت ته دا ورکړي چې په او د سره ګناهونه معاف کیږي. څلورم نمبر رب ذوالجلال دی امت ته دا خصوصیت ورکړي چې کله د دوی په بدن کې لکه جامې خیره نشي نجاست ورسره ولګيږي هر قسم نجاست چې وي او چې وی وینځي پاکيږي. پوخانه امتونو کې دا په بو سره نه پاکیدل تا به یو کېچی پیدا کړو دا نجاست به تفریق چې پاک شي. نو الہ العالمین د رسول الله مبارک امت ته دا خصوصیت کو برخه کړي چې کله د دوی بدن سره نجاست ولګيږي نو هغه په ابو سره وپاکي. پنځم نمبر خصوصیت رب کریم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت ته دا فضیلت ورکړي چې جمعې مونږ دوی ادا کوي. نور امتونو کې دا شی نه وره جمعې مونږ هغه ته نو. شپږم نمبر خصوصیت د محمد مصطفی د امت هغه دا ده چې کله رسول الله مبارک امتی په تعاون کې یا موږ تاسو چې ورته وبا وایو په وبا او تعاون کې مرشي قیامت په ورځ د شهیدانو په ډله کې جګي او پتیر امتونو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم امتونه وو هغه کې به دا تعاون د عذاب په شکل راته هغه ته به عذاب وو موږ د پاره رحمت ده ځکه یو سړی چې شهید شي دا رحمت ده کنه. نو قیامت کې د شهداو په صف کې به جګيږي. دا فضیلت الہ العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پاک ته ورکړي دي. اتم نمبر فضیلت په پوخانه امتونو کې چې چا باندې با زکاتو یا صدقه به وکړه یا به چرته jihad وکړو او الته به غنیمت ترلاسه ک نو دا غنیمت مال به واغسته په یو غونډې باندې به کې غوسته یا چا به صدقه کوله د خیرات به واغسته کور نو به وېسه غونډې باندې به کې غوسته یا چا به زکات وېسته د خپل مال هغه به واغسته او په غونډې به کې غوسته د اسمان نو یو اور راته هغه اور به ټول شیان وسوځول چې کله به وسوځید نو خلک به پوه شو چې دا زما صدقه یا زما خیرات قبول شو او که غنیمت به وسوځولو نو مجاهدین به په دې خوشاله وو چې زموږ jihad قبول لې. الہ العالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خاطر دی امت ته دا فضیلت ورکړي چې ما باندې زکات واجب شو ز زکات وباسم بل مسلمان ورور ته ورکوم هغه خوري الله ما ته اجر هم راکړي او بل مسلمان ورورم په مړیږي. په هغه طریقه کې چې مخکې امتونو باندې وو لکه اور براته او هغه صدقه به سوځوله هغه یو بل خبر هم ده هغه دا وا چې یو کس به کې خیرات وکړه صدقه به وکړه او غونډه باندې به کې وسه الته به پروتو چې اور براشي و به سوځي او کله به اور نه راته قبول بنو هغه کس به ډیر و شرمېده چې زما خو صدقه قبول نه شو رسوا بشو. اوس مونږه صدقه کنم قبليږي که زکات ورکو او قبول هم نشي قبول مسلمان ورور په مړیږي او مونږ تاسو نه رسوا کیو. دا فضیلت هم د محمد مصطفی په خاطر مونږ او تاسو ته الہ العالمین را کړی دی. بل خصوصیت مونږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان چې کله نیک عمل وکړو نیک عمل الله په دنیا کې بدلې راکړي او قیامت ته ذخیره کوي. په خاطر داسې نه و نور امتونو کې داسې و چې چا باندې نیک عمل وکړو نو هغه نیک عمل به ذخیره کیده یوازې آخرت ته
چې قیامت کې به دته اجر او ثواب ملاويږي په دنیا کې به ورته هیڅ نه ملاويدل نو موږ او تاسو ته الٰه العالمین چې چا خیرات ک صدقه وکړه نور نیک اعمال وکړه بیرته هغه بدله په دنیا کې ورکړي او قیامت کې ورکړي بل فضیلت د محمد مصطفی د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای زما په امت کې با یو ډله تر قیامت پورې په حق باندې ولاړی تر څو چې امام مهدی علیه السلام هغه پیدا شي چې هغه کله پیدا شو نو دا ډله باغ سره یوځي شي نور امتونو کې د سیوا کله با یو پیغمبر راغی خلکو ته به واعظ او نصیحت وکړ هغه کې به چا ایمان راوړ نو چې پیغمبر به وفات شو سموده به تیر شو د څه وخت هم راته چې ټول خلک به مسلمانان نه ووتل او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت یو فضیلت دار چې د دوی یو ډله به تر قیامت پورې په حق باندې ولاړی بل خصوصیت د محمد مصطفی د امت هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې کله jihad کوي نو دوی ته ملائکه حاضرېږي هغه هم دوی سره ملګری کیږي او کافران وژني په نور امتونو کې دا خبره نه و خلکو بخپل jihad کوو خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت دا فضیلت لري چې دوی کله په حق jihad کوي د الله په لار کې نو الٰه العالمین ورته ملائکه لګي ډلې ډلې چې دوه شي زما د مجاهدینو سره کومک کوي بل خصوصیت د محمد مصطفی د امت هغه دا مونږ او تاسو مسلمانانو ته چې قران کریم کې الله आवाज کوي مونږ ته خطاب کوي مونږ ته سوي یا ایها الذین آمنو اے او کسانو چې تاسو ایمان راوړې اے مؤمنانو په خانه کتابونو کې نور امتونو ته څنګه आवाज کیده هغه ته په کتابونو کې داسې خطاب کیده یا ایها المساکین اے مسکینانو نو مونږ ته الله خ کتاب کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو مونږ ته الله په دې خطاب کوي نو دا هم د محمد مصطفی د امت یو خصوصیت ده بل خصوصیت د قیامت په ورځ قیامت په ورځ با د محمد مصطفی امتیان په اوچت ذکی وی ها اوچت ذکی بوي او قیامت کې دا قانون دی چې هر یو پیغمبر ته الٰه العالمین دوه رڼاګانې ورکړي ټول پیغمبرانو ته دوه رڼاګانې الله په قیامت کې ورکړي خو د محمد مصطفی امتیانو ته هم دوه رڼاګانې ورکړي لکه څنګه چې نورو پیغمبرانو ته ورکړیو او د هغه امتیانو ته یو رڼا ورکړي او پات شو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سر هر یو وخت په مقابل کې به نوري مخ به رڼا کوي او ټول به نور نه ډک دا دغه فضیلت د محمد مصطفی د امتیانو بل فضیلت او خصوصیت دا ده چې اکثر امتیان هغه د ګناه په حالت کې یعنی ګناهګاری قبر ته به داخليږي خو چې کله قیامت په ورځ پاسيږي ګناهونه بیني هغه ولی هغه به داسي چې یو انسان به ډیر ګناهګاری قبر ته ولاړ شي نو دی وارثان د ملګری نور مؤمنان د پس صدقات کوي خیراتونه کوي د دعاګانې کوي استغفار وایي نو ترسو قیامت رسیږي د دې دعاګانو په وجه الٰه العالمین هغه کس ته معافي کوي مړي پسې دعاګانو دا فضیلت او دا درجه ده ګوره چې څوک مړي پسې دعا نه مني هغه به هم د ګناهګار پروتي چې قیامت کې به هم د جګ شي نو دا فضیلت هم د محمد مصطفی د امت ده چې رب کریم ورته دا فضیلت ورکړي ده امام الانبیاء فرمای وای اویا زره کسان زما د امت با بغیر د حساب نه جنت ته داخلي
او یا زره کسان داسې به زما امت کې چې هغه سره به الله حساب نه کوي، هغه به په اصطلاح مفتو کې جنت ته داخل شي. نور امتونو کې دا خبره نه ده. په خواني امتونو کې دا قانونو د الله د طرف نه چې چا به توبه ویستله توبه هغه به بغیر د قتل نه قبلې ده. سمانا یو چا به کبیره ګناه وکړه، غټه ګناه یې وکړه، نو هغه به اراده وکړه چې زه به توبه وباسم، الله به مې معاف کړي. داغه توبه داسې قبلې ده چې بل کس ته به ویلی شي ما ووژنه، ما قتل کړه، بیا به توبه قبوله شوه. د رسول الله مبارک امتی توبه چې دا هغه یوازې په پښیمانتیا سره چې ګناه درنه وشوه الله ته راجع شه، الله ته مخ کړه چې یا الٰه العالمین په دې ګناه زه پښیمانه یم، ما نه غلطي شوې ده او آینده به داسې نه کوم، بس ګناه یې معاف شوه. دا خصوصیت هم الٰه العالمین د محمد مصطفی امت ته ورکړی دی. خصوصیات خو ډیر زیات دي چونکه دا وخت هم ډیر تنگ دی او په دې لږ وخت کې نه بیانېږي. ما تاسو ته آیت کریمه تلاوت کړو. قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. تاسو ما درمیانه امت ګرځولې دې لپاره چې تاسو په نور خلقو په خواني امتونو باندې گواهان شي. هغه څنګه قیامت کې با د رسول الله مبارک نه بغیر بخانی پیغمبران چي دي د هغه امتونو کې چې کوم کفار دي هغه ته الله وایي چې اے کافرانو تاسو ولی زما خبره نه منله، تاسو ولی اسلام را نه ور، تاسو ولی مسلمانان شوي نه یې، تاسو ته پیغمبر درغله نو، تاسو ته زما احکام نو در رسولي. هغه کافران به ورته وایي چې مونږ ته پیغمبر نه دی راغلی، انکار به وکړي. په دې وخت کې به هغه امت پیغمبر به راوغتلی شي، هغوی ته به الله وایي چې تا دوی ته زما احکام نو رسولي. هغه پیغمبر به وایي ولې نه، دوی دروغ وایي، ما دوی ته ستا احکام تا چې څه ماته را لېږلي و چې دا د خپل امت ته ورسوه هغه ما ټول ورته رسولي دي. نو الله جل جلاله په دې پوهېږي، خو بیا هم دې لپاره چې کافرانو باندې یو دلیل قایم کړي نو دې پیغمبر ته به وایي چې ګواهان لري په دې خبره چې تا دوی ته دین رسولی دی. نو هغه پیغمبر به وایي و لرمه، وایي څوک دي؟ نو هغه پیغمبر به الٰه العالمین ته وایي چې د رسول الله مبارک امتیان زما شاهدان او گواهان دي. دې کې بیا مونږ او تاسو د امتیان نبی رسول الله والسلام مبارک الته حاضر شو، مونږ به وغوښتلی شو چې راشي. چې مونږ کله ورشو هغه کافران به الله ته وایي چې یا الٰه العالمین دوی څنګه به مونږ باندې گواهی وایي؟ دوی خو زمونږ په زمانه کې نه وو، دوی څه خبر دي چې دې پیغمبر مونږ ته رسونه کړې ده، مونږ ته دین رسولی. مونږ او تاسو به د رسول الله مبارک امتیان الله جل جلاله ته مونږ وایو یا الٰه العالمین تا مونږ ته یو پیغمبر را لېږلی او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او هغه سره یو کتاب دی لېږلی او قرآن، په هغه کې تا ویلي و چې او پخوانیو پیغمبرانو خپل قوم ته رسونه کړې ده او دین رسولی دی خو هغوی نه دی منلی. بیا به مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان به وایو الله ته یا الٰه العالمین ستا په خبرو کې خو دروغ نشته که نه، خو تا ویلي په قرآن کریم کې چې دا پیغمبرانو دوی ته رسونه کړې دین رسولی. دې کې به امام الانبیا به راشي و به وایي چې دا زما امتیان رښتیا وایي، هغه پیغمبر رسونه کړې او دې کفارو نه دی منلی. نو الله به ټول کافران جهنم ته یوسي. نو مونږ او تاسو ته الٰه العالمین ډیر فضایل
او خصوصیات را کړی دي هغه د محمد مصطفی په خاطر ګوره مونږ او تاسو کې څه کمال نه ده دا د الٰه العالمین یو عظیم فضل او احسان په مونږ شوی چې مونږ د الله نه دا سوال هم نه کړی چې یا الٰه العالمین مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو کې راول کنه موسی علیه السلام دعا کړې ده چې کله د رسول الله مبارک امتیانو فضایل په تختو د تورات کې وکتل نو الله ته دعا وکړه چې یا الٰه العالمین ما د محمد مصطفی په ملګرو کې حساب کا مام پکې حساب کا مام داغه امتی کا مونږ او تاسو د مفتو کې الٰه العالمین دا فضایل دا راکړي دي اوس مونږ او تاسو دا پکار دي چې ګنا نه پرهیز وکړو د الٰه العالمین اطاعت وکړو د رسول الله مبارک په سنت باندې عمل وکړو ځکه دومره احسانات چې په مونږ شوي دغه مبارک په خاطر شوي او سره د دینم چې اطاعت نه کوو د الله خبره نه منو دا به ډیر یو ظلم او نامناسبه خبره چون کې وخت پوره ده دعا وکړئ